څنګه په موبایل کې انټرنیټ وکاروو خو زنګ رانسي. یعنې انټرنیټ کارولی سو خو زنګ به زموږ موبایل ته هم راځي، داسې به ښیي چې دا بند ده. نو زه اوس خپل موبایل ته زنګ راوهم بل موبایل نه. تاسو یې کتلی سئ، دا ګورئ زما دې موبایل ته زنګ راغی. اوس زه دا قطع کوم، اوس تاسو ته ښیم څنګه دا بند کو چې زنګ رانسي. داسې وښیي لکه زموږ موبایل چې بند دي او یوازې انټرنیټ وکاروو. نو تاسو به دا یوازې په هغو موبایلو کې کار کوي، هغو سیم کارټو کې چې 4G سیم کارټونه وي، په همغې کې کېږي. او بل په آیفون موبایلو کې دا کار نه کوي، په دغه نورو انډراید موبایلو کې اکثرو کې دا کار کوي. تاسو به دغه د زنګ وهلو ځای را خلاص کړئ، دلته به دغه یو کوډ ولیکئ، ورته دا کوډ لیکم ستوری زینه بیا ستوری زینه 440 بیا زینه ستوری زینه ستوری. دغه صفحه به تاسو سره خلاصه سي. دلته په دغه پاس پون انفرمیشن په همدې به کلیک کوئ، بیا به په دغه اپشن دلته کلیک کوئ، پاس به راسئ دلته په LTE انلاین په همدې به کلیک کوئ، دا به انتخاب کوئ. نو اوس زموږ انټرنیټ یوازې 4G سو، 3G 2G دا انټرنیټ کار نه کوي. ډیټا به یوازې 4G او دې سره انټرنیټ ښه تیزیږي، ډېر تیز کار کوي. زه ما یوټیوب ته تاسو ګورئ د ما انټرنیټ بیخي ښه ده، دې سره انټرنیټ یو څه تیزیږي، ځکه 2G او 3G دا بندیږي، یوازې 4G کار کوي. نو په دې سره زنګ هم نه ځي، بندیږي زنګ، مسجونه هم بندیږي، یعنې بیخي هغه پیسې نه ښیي په موبایل کې. نو زنګ وهل خو بیخي بند دي، یعنې زموږ موبایل ته زنګ نه راځي او نه زنګ ترې ځي. نو که چېرته تاسو بیا وغواړئ چې دغه بیرته لرې کړئ، زنګ راسي درته، نو دې ځای نه به ووځئ، تاسو به په خپل موبایل کې سیټنګ ته راسئ، سیټنګ کې به کنکشن ته راسئ، بیا موبایل نیټورک ته، بیا نیټورک موډ دلته تاسو کتلی سئ، تاسو ګورئ دلته LTE انلاین انتخاب ده. نو دلته چې تاسو ته بیرته زنګ او مسج راسي، تاسو به دا لومړنی اپشن انتخاب کړئ، LTE 3G 2G او اوټو کنیکټ، همدغه لومړنی اپشن به انتخاب کړئ. نو بیا به تاسو ته زنګ هم راځي، د تاسو موبایل نه به زنګ هم ځي، مسج به هم ځي او راځي، همداسې هر څه به خلاصي. تاسو ګورئ اوس زه خپل موبایل کې پیسې او حساب ګورم، تاسو ګورئ ښیي دلته ښکاره کوي، مسج لیږم د MB، دا مسج هم راځي، تاسو ګورئ هر څه اوس بیرته فعال سو. زنګ هم راځي همداسې، که زنګ من خپل موبایل ته ووهو، تاسو ګورئ دلته ماته مسج راغی. نو په دغې طریقه تاسو کولی سئ چې زنګ بند کړئ په خپل موبایل کې، یوازې انټرنیټ وکاروئ او بیرته یې همغه طریقه باندې خلاصولی سئ لکه څنګه چې ما درته وښوده. یو ځل بیا وایم دغه طریقه په آیفون موبایلو کې کار نه کوي، په انډراید موبایلو کې ټولو کې کار کوي، ډېر کم یو نیم موبایل پیدا کېږي، کېدای شي په انډراید کې بعضو کې کار ونه کوي، خو نو ټولو موبایلو کې دغه کوډ کار کوي. نو ویډیو همدومره وه، که خوښه سوې مو وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ انوري اکاډمي چینل سبسکرایب کړئ، څنګ کې دغه د زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو هغه به تاسو ته په وخت در رسیږي. او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.